کابل کې د سیکهانو پر درمسال برید چا وکړ او ولې یې قتل عام وکړ؟ سیکهانو څه ګناه کړې وه؟ دا ټول پټ حقیقتونه را سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، وخت مو په خیر. کابل په درمسال کې قتل عام چا وکړ؟ دا په خپل ډول کې لومړی برید دی چې ځانمرګي په کابل کې وي ګودوارۍ ته ننوځي او ګڼ شمېر ماشومان، ښځې او نارینه قتل عام کوي. تر پیښې څو شېبې وروسته پړه داعش ومنله، مګر ډېر ژر د برید له ځایه اسنادو او شواهدو ثابته کړه چې برید حقاني شبکې کړی او حقاني شبکه دا ورځې داعش د خپل کور یا پوښ په توګه کاروي. د طالبانو له خبرو مخکې حقاني شبکه پاکستان کې د طالبانو د بدیل په حیث مطرح ده او حقاني شبکه په مکمل ډول هماغه اهداف کاروي چې پاکستان یې غواړي. په کابل کې په اهل هنود او سک افغانانو برید مذهبي افراطیو ته د رواني لحاظه د پاکستان هغه میسج رسول دی چې هندوستان حاکم دولت مسلمان مذهبیان پتنګوي او وروستیو مظاهرو کې حتی څو کسان ووژل شو. دا خو اساسي او ظاهري اړخ دی چې لکه مچان پر ګوړه د پاکستان افراطین پرې راټولوي، اما په اصل ذات کې د پاکستان خپله ژوره اجنډا ده چې څنګه هند ته خپل ضمني ملیشو یعنې ترهګرو د طاقت مانور وربخښي. اوس به د ترهګرۍ د دې زنځیر په هغه دریو کړیو تمرکز وکړو چې کله طالب، کله حقاني او کله داعش شي. حقاني نیټورک اوس د طالبانو غوښنه برخه ده. له باګرام زندان خوشي شوی انیس حقاني د طالبانو د قدر دفتر مهم مرکچی دی او بل ورور یې د کوټې د شورا مرستیال دی. دا دوه جوړښتونه یعنی اسلامي تحریک او حقاني نیټورک اوس سره جلا نه دي، خو حقاني نیټورک ټول هغه بریدونه کوي چې پاکستان طالب د سولې په خاطر ترې راګرځولی دی. هدف دا دی چې پاکستان په دوه جبهو کې کار کوي. له یوې خوا د طالب د سولې امتیاز له امریکا اخلي او هغوی یې مصروف ساتلي، له بلې خوا د طالب نیابتي جګړه داعش او حقاني کوي. څو ورځې وړاندې رسنیو ته د هغه ځانمرګي بریدګر عکسونه راووتل چې څو میاشتې مخکې کابل کې برید وکړ. مسؤلیت یې داعش ومنلو، اما د دې ترهګر هغه اظهارات تر مرګ مخکې کړي وو په داسې ځای کې ثبت شوي وو چې د طالبانو بیرغ او لوګو لګېدلې وه. هغه ادعا کوي چې اسلامي امارات بري ته رسېدلي. دا داعش په نوم په کابل کې د اکثره بریدونو انتظام چې تحقیقاتو روښانه کړي د طالبانو په شان دي. تماسونه یې پاکستان سره دي او مطلق اکثریت یې له طالبانو سره سابقه لري. اوس د دې ټکي وضاحت پکار ده چې د دوی برید مخکې وخت د طالبانو لیکې پرېښودي، څه وخت داعشیان شول او داعش له کوم ځای خړوبېږي او خلک په کومه برخه کې د داعش او طالب تفکیک وکړي. نښې په ډاګه کوي چې پاکستان په دریو برخو کې کار کوي او امریکا او متحدین د سولې په نوم له ترهګرو سره یو ډېرې ناوړه معاملې ته یا شعوري له ډېرې بېغورۍ ورغاړې وتې دي. د پاکستان له اجنډا ښکاري چې طالب ته د سیاسي سټیج د نیولو په موخه موقع ورکوي چې له امریکا سره مخ ته لاړ شي. دویمه سناریو یې دا ده چې طالب پروژه تدریجي ختمه کړي، له امریکا امتیازات واخلي او له خړو او تورو لیستونو د همدې جوړجاړي په بیه ځان وباسي. اما له وړاندې د ترهګرو په بل بدیل فکر کړی. درېمه سناریو یې دا ده چې طالب د مذاکراتو تر نتیجې به داعش په افغانستان کې پوره نفوذ پیدا او منګولې ښخې کړي. اکثره جنګیالي به ورسوک کړي او حقاني نیټورک به دوه برخې شي. د مشر حقاني زامن به د طالبانو په ادرس سوله ییز ژوند ته لاړ شي او حقاني شبکه به د نورو غیر حقاني کورنۍ لاس ته ولویږي او همدا دویمه ډله به په افغانستان کې د افغان جنګیالیو په مرسته د حقاني شبکې په نوم په غیر پاکستاني یا هندي نښو بریدونو ته دوام ورکوي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښ شوی وي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یو. تر بیا ښې چارې ولرئ.